السلام علیکم زه ايمليار ساجد یم تاسو ته راغلاست ویم د کورل ډرا د کلاس څلورمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو زو یو ساده شان بینر ډیزاین کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه کړې وه چې زه به دغه کلاس تاسو ته بیخي په بدل میتود سره وړاندې کوم نو دغه کومه تګلاره چې زه استعمالوم دا کوم درسي میتود چې زه اوس فلحال استعمالوم که چېرته تاسې په دغه تګلاره یا په دغه میتود باندې ښه زده کړه کولی شئ نو تاسې مهرباني وکړئ ماله کمنټ پرېږدئ تر څو زه پوه شم چې رښتیا هم دغه میتود تاسو لپاره ګټور دی که چېرته په دغه طریقه تاسو ته ستونزه وي او یا هم تاسو اخذ نشئ کولی یا پرې صحیح نشئ پوهېدلی نو هم ماله کمنټ پرېږدئ تر څو دغه لاره بدله کړم او په بله طریقه تاسې پوه کړم خو فکر کوم دغه تاسو لپاره ډېر زیات مؤثره لاره وي زه به یو ساده ډیزاین انتخابوم او هماغه ډیزاین به مخ ته وړم هغه کې موږ سره کوم ټول استعمالیږي څه شیان استعمالیږي هغه به زه یو تاسو تشریح کوم او همدغسې بیا په نورو ویډیوګانو کې د هغه نور پراپرټیز ګورو او همغسې به مخکې ځو نو له تاسو مې غوښتنه همدغه ده چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ او که چېرته دغه ویډیو تاسو له خوندور تمام شو او تاسو له ګټور تمام شو او تاسو وکولی شو چې ښه زده کړه ترې وکړئ نو ما له کمنټ خامخا پرېږدئ تر څو زه په دې پوه شم چې رښتیا هم دغه درسي میتود چې ما خپل کړی تاسو لپاره ګټور دی تر څو په همدغه طریقې سره مخ ته لاړ شو نو ځو وخت نه ضایع کوو خپل درس شروع کوو نو زه خپل کمپیوټر ته راغلم له هر څه نه وړاندې چې مونږ خپل درس شروع کړو یو څه موضوع دي چې تاسو باید پرې پوه اوسئ دا ما سره موز دی او زه له دغسې یو موز څخه استفاده کوم چې کله هم زه وایم چې ما لفټ کلیک وکړو نو تاسو باید پوه شئ چې لفټ کلیک مطلب دا یو کلیک دا بټنه ده او چې کله ما ووایي چې رایټ کلیک نو تاسو په دې پوه شئ چې رایټ کلیک مونږ سره دا بټنه ده او سکرول باندې چې زه خبره کوم چې مثال به سکرول باندې زوم ان کېږي زوم اوټ کېږي څه سکرول به اړوند راځي نو هغه به مونږ سره دا منځنی چې کومه بټنه دا به وي نو دا مونږ سره د موس اړوند هغه معلوماتو باقي چې زه کوم شارټ کټس ویم یا څه شیان ویم هغه به زه ویډیو کې لیکم تاسو به له هغه له مخې پوهیږئ له دې نه وروسته مونږ سره چې کوم درس دی هغه دغه یو بینر دی مونږ به په دې ویډیو کې دغه یو بینر جوړوو چې دغسې یو بینر مونږ څنګه جوړولی شو په دې کې ډېر څه نه دي شوي دوه رقمه بیکګراونډ اخیستل شوی چې یو مونږ سره سور رنګ کې دی او بل مونږ سره ساده بیکګراونډ دی له هغه نه وروسته دلته مونږ سره یوه لوګو ده او لوګو لاندې هم مونږ سره یو بیکګراونډ دی دلته هم مونږ سره یو شکل اخیستل شوی او د دې شکل چې کوم سنډ دي مونږ سره کوم کونجونه دي هغه مونږ سره ګول راغلي دا مونږ څنګه کولی شو په دې باندې کار کوو او له هغه نه وروسته مونږ سره پښتو لیکل دي مونږ دلته لیکل کړي دا لیکل مونږ څنګه کولی شو او دلته مونږ سره انګلیش لیکل هم شته دا څنګه کېږي همدغسې مونږ سره دا آیکن دی او دغه لپټاپ فریم دی له هغه وروسته مونږ سره سکرین شاټونه دي دغه بینر باندې چې مونږ کار کوو د دې لپاره چې کوم مواد په کار دي هغه ما راټول کړي دي سکرین شاټ هم ما سره شته د کمپیوټر د موبایل سکرین شاټ هم شته کمپیوټر فریم هم شته دا ما له ګوګل څخه ډاونلوډ کړی تاسو هم کولی شئ دا له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ پي ان جي ورسره لیکئ مثال کمپیوټر فریم پي ان جي ولیکئ نو تاسو سره به داسې ډېر عکسونه راشي لوګو د زما د چینل هغه نه وروسته بیا موږ سره د موبایل فریم دی دا هم ما له ګوګل څخه ډاونلوډ کړی تاسو کولی شئ موبایل فریم او ورسره ولیکئ چې پي ان جي نو تاسو له به پي ان جي حالت کې هغه فریم راشي او دغه موږ سره یو آیکن دی د ویب چې دا هم ما له ګوګل څخه اخیستی او له دغو شیانو څخه به موږ دغه کوم ډیزاین دی دا به موږ جوړوو نو راځو کورل ډرا خلاصو ما تیر کورل ډرا خلاص کړی تاسې به هم خپل کورل ډرا خلاص کړئ خلاصول نه وروسته راځو نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوو کله چې نیو ډاکومنټ کلیک کړو نو دلته راځو لومړی چې کوم خبره ده موږ سره زه ورته لیکم نمبر 4 کلاس دا مې ورته ولیکه له هغه نه وروسته چې کوم رنګ تاسې انتخابوئ که تاسو د رنګونو اړوند معلومات نه لرئ نو دغه ویډیو خامخا وګورئ تاسې به پوه شئ چې موږ سره چې ام واي کې او آر جي بي څه معنا نو زه دا ډیزاین د سکرین لپاره کوم آر جي بي انتخابوم پیج سایز چې موږ سره دلته تاسو کولی شئ پیج سایز انتخاب کړئ خو دلته زه بای ډیفالټ چې کوم سایزونه دي هغه نه ورکوم خپله سایز ورکوم نو د سایز ورکول نه علاوه زه راځم لومړی خپل هغه د اندازه کولو واحد انتخابوم مثال زه پکزل سیستم معلوم نو زه دلته پکزل څاخلم د هغه نور سره راځم خپل ورته اندازه ورکوم ایچ ډي چې کوم اندازه ده مونږ سره 19 پر 1080 په دې اندازه زه یو بینر جوړول غواړم نو هغه ما دواړه خو ته ورکړم ډي پی اس ای د انتخاب دی اوکې باندې کلیک کوو نو تاسې ګورئ چې مونږ سره صفحه جوړه شوه اوس راځو له هر څه نه وړاندې چې دلته مونږ سره څه شیان استعمالیږي هغه لومړنی مونږ سره پک ټول دی
په کورل ډرا کې دا موږ سره پک ټول دی او یا هم تاسو ورته سلیکشن ټول ویلی شئ د دغه ټول په واسطه موږ کولی شو یو ابجیکټ له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته موف کړو هر ځای کې چې موږ وغواړو له دغه ابجیکټ څخه استفاده کولی شو او په دې باندې موږ کولی شو ابجیکټس چې هر څه وي موږ سره که هغه عکس وي که هغه موږ سره شکلونه وي که هغه موږ سره ټکسټ وي چې هر څه دلته موږ سره لیکل شوی د دې په واسطه موږ کولی شو هغه موف کړو له دې نه علاوه چې زموږ سره استعمالیږي هغه موږ سره ریکټنګل شکل دی چې موږ به د دې په واسطه هم بیکګراوند جوړو هم به شکلونه جوړو او له دې څخه علاوه بیا موږ ټکسټ لیکو نو دلته موږ سره ټکسټ ټول دی د دې په واسطه موږ کولی شو لیکل وکړو د دې تر څنګ چې بیا موږ سره څه شیان استعمالیږي لکه ګروپینګ کول دي مخکې وروسته کول دي هغه چې څنګه موږ کار کوو هماغسې به هغه زده کوو نو هر څه نه وړاندې زمونږ یو بیکګراوند په کار دی کوم سایز چې موږ ورکړی زمونږ دغه ساحه سایز دی او همدې ته په کتو سره بیکګراوند په کار دی نو د دې لپاره موږ یو اسانه لار دا لرو چې کله هم غواړئ کومه صفحه تاسې اخیستې د هغې ته پوره یو سایز واخلئ نو تاسو کولی شئ شکل باندې دلته ډبل کلیک وکړئ کله چې ډبل کلیک وکړئ نو هماغه سایز ته په کتو سره تاسو دلته یو ابجیکټ ډرا کیږي د ابجیکټ اوس موږ سره څه شیان دي هغه ګورو لومړنۍ خبره دا ده چې دې کې موږ کولی شو کلر فیل کړو یعنې کلر پکې ور واچوو د کلر اچولو لپاره موږ سره دلته کلر پلیټس دي چې کولی شو د دې څخه یو کلر انتخاب کړو دلته موږ سره فیل کړو فیل کولو طریقه څنګه ده چې تاسې به ابجیکټ انتخابوئ انتخابولو نه وروسته بلته راشئ چې هر رنګ ورکوئ د فیل لپاره نو تاسې به لیفټ کلیک کوئ نو کله چې لیفټ کلیک کړه نو هغه رنګ به دلته راشي دې سره موږ چې کله دا زوم کړو زوم کولو لپاره موږ سره دلته زوم ټول دی چې موږ کولی شو دا انتخاب کړو او چې کله کلیک کوو یعنی لیفټ کلیک کوو دا موږ سره زوم کیږي چې کله رایټ کلیک کوو دا موږ سره بیرته زوم آوټ کیږي نو دا موږ سره د زوم ټول دا شارټکټ یې موږ سره یوازې زیډ دی چې کله موږ په کیبورډ کې زیډ کیکاږو نو موږ سره دا زوم ټول راځي او د دې په واسطه موږ کولی شو زومینګ وکړو د دې بل استعمال هم داسې دی مثال زه غواړم یوه ساحه صرف زوم کړم نو زه کولی شم دغسې یو ډرا وکړم مثال درته وایم چې دونه ساحه مله زوم کړی نو لیفټ بټن باندې مې کلیک ونیو ځای مې ورله انتخاب کړو چې کله اوس خوشي کوم نو ګوره هغه ساحه به موږ سره زوم کیږي څونه چې تاسو غواړئ هغه ته په کتلو سره تاسو کولی شئ زوم ان وکړئ اوس راځو که تاسو وګورئ موږ خو دې ته کلر ورکړم د دې سره سره کلر سره سره دلته وګورئ موږ سره یو آوټلاین هم موجود دی دا د دې آوټلاین دی د دې آوټلاین ته هم موږ کولی شو کلر بدل کړو او کلر ورکړو د هغه لپاره بیا هم تاسو کلر پلیټس ته راځئ او دلته به دا دلته تاسې رایټ کلیک کوئ نو چې کله رایټ کلیک کړو نو تاسو ګورئ دلته موږ سره آوټلاین بدل شو یعنی چې کله موږ لیفټ کلیک کوو شکل دننه رنګ اخلي چې کله موږ رایټ کلیک کوو شکل آوټلاین اخلي آوټلاین د دې څلور خواو ته چې کوم خط دی د هغه رنګ دی موږ سره چې کله د شکل رنګ ختمول غواړئ بیا تاسو کولی شئ دلته موږ سره لومړنی چې کوم اپشن دی د دې څخه تاسو استفاده کولی شئ چې کله په دې باندې لیفټ کلیک وکړئ نو د فل کلر لرې کیږي او چې کله رایټ کلیک وکړئ نو د هغه چې آوټلاین دی د هغه کلر موږ سره لرې کیږي نو زموږ آوټلاین بالکل نه دی په کار یوازې فل کلر ورکوو نو د فل کلر لپاره هم زه دلته راځم دغه ګرای چې کوم کلر دی لیډ ګرای دا انتخابوم دا ورته ورکوم نو دا موږ سره فلحال لومړنی چې کوم کلر موږ استعمال کړی هغه موږ سره دا دی نو اوس راځو یو بل بیکګراوند اخلو بل بیکګراوند اخیستلو لپاره هم زه دلته راځم ابجیکټ انتخابوم او ابجیکټ انتخابول نو وروسته ګورئ زما فکس همدغونه یو سایز په کار دی کله چې زه د خپل کرسر دلته وړم نو هلته ګورم موږ سره یو بلاک جوړیږي همدغه بلاک چې جوړ شو موږ یو کلیک کوو کلیک کول نو وروسته خپل دغه څونه بیکګراوند چې زموږ په کار یې هغومره هغه ډرا کوو ډرا کول نو وروسته بټن پرېږدو نو موږ سره بدلونه یو شکل جوړ شي اوس دې شکل ته رنګ ورکوو راځم سور رنګ چې دی موږ سره په دې باندې لیفټ کلیک کوو نو ګوره موږ سره کلر واخیستو دا کوم شکل چې ما رسم کو د دې موږ سره آوټلاین هم شته غواړم دا له منځه یوسم نو څنګه چې موږ مخکې وي دلته راځو او رایټ کلیک کوو نو تاسو ګورئ هغه آوټلاین له منځه لاړو یا هم لرې شو اوس راځو دلته موږ خپله لوګو راولو د لوګو راوستلو لپاره راځو چې کوم فایلونه موږ راټول کړي دي فولډر ته راځو لوګو انتخابو او ډرګ ان ډراپ چې کوم سیسټم دی موږ سره د هغه په واسطه راځو دلته موږ لوګو ډراپ کوو لوګو چیرته راوړو هغه ځای ورته انتخابو د لوګو سایز ورله جوړوو څونه زموږ لوګو باید وي هغه ورله جوړو نه وروسته دلته یو بیکګراوند په کار دی نو د بیکګراوند جوړولو لپاره بیا هم زه راځم دلته هماغه ریکټنګل باندې کلیک کوم او دلته ګورئ چې کله زه راشم بیا دلته هم ما سره بلاک جوړ شو نو دلته یو کلیک کوم او دلته په کتلو سره به موږ سره دلته یو شکل ډرا شي نو ما دا شکل راواخیستو اوس دې ته رنګ ورکوم نو رنګ ورکولو لپاره بیا هم دلته راځم او لیفټ کلیک کوم رنګ یې واخیستو غواړم د دې شاته
د دې چې کوم آوټلاین دی هغه ختم شي نو دلته راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم آوټلاین ختم شو. اوس زه غواړم چې دا د لوګو لاندې راشي او لوګو دې بل راشي د هغه لپاره به کوم شکل چې تاسو شاته وړل غواړئ هغه به رایټ کلیک کړئ. رایټ کلیک کول نو وروسته به دلته راشي موږ سره ارډر په نوم باندې اپشن دی او دلته به تاسې راشي بیک 1 به انتخاب کړئ. کله چې تاسو بیک 1 انتخاب کړئ نو یو لیر به شاته دی ځي نو تاسې ګوره چې زمونږ کومه لوګو وه هغه مخکې راغله چې کوم بیکګراونډ دی هغه شاته لاړو. اوس د دې سیټ اپ کوو دغه کوم سیټ اپ چې مونږ کوو هر څه چې ریسایز کوو هغه مونږ سره د دې پک ټول په واسطه کېږي. ما پک ټول تیار انتخاب کړی نو تاسې ګوره چې زه د دغه شکل چې مونږ ډرا کړی دا هم خوځولی شو هم کولی شو د دې چې کوم اندازه دی هغه کم او زیات کړو. نو څونه چې زمونږ په کار دی هغه مونږ ورله جوړو. نو تاسې ګوره چې زمونږ لوګو هم راغله او شاته چې کوم بیکګراونډ دی هغه هم راشو. اوس غواړو چې د دې کوم بیکګراونډ دی مونږ سره د دې چې کوم دا سین دی مونږ سره دا کونجونه دي دا مونږ سره ګول راشي. د هغه لپاره چې کله هم تاسې ابجیکټ انتخاب کړئ هغه ابجیکټ چې تاسو د دې زی په واسطه ډرا کړی وي هغه چې انتخاب کړئ د دې اړوند چې کوم پراپرټیز دی هغه له تاسو سره شو کېږي. نو زه راځم مثال د ابجیکټ دی مثال چې کله دا انتخاب کړم فی الحال ما سره لوګو انتخابېږي زه مخکې راځم د ابجیکټ کله چې ابجیکټ انتخاب کړئ نو د دې څونه پراپرټیز دي هغه ټول د موږ سره شو کېږي. اوس چې غواړو د دې دا کونجونه ګول کړو د دې لپاره موږ سره دلته څلور اپشن موجود دی. یو دا دی موږ سره یو دا دی یو دا دی او یو دا دی. دا هر یو د یو کونج نمایندګي کې کله چې زه دې کې چینجز راولم نو موږ سره به دې کونج کې چینجز راځي. کله چې دې کې چینجز راولم نو موږ سره به دغه ساحه کې چینجز راځي او چې کله دې کې چینجز راولم د کومې سینډ چې دې کې ټول کې چینجز راځي. د دوه ترمنځ دلته موږ سره یو قلب دی. د دې قلب مطلب دا چې کله دلته موږ سره دا قلب بند وي یعنی قلب وي مطلب دا چې د یو کې چینجز راولم نه دې ټولو کې په هماغه اندازې سره چینجز راځي. تاسې ګورئ ما د یو کې چې 13 پکزله چینجز راوستو دې کې هم راغی دې کې هم راغی دې کې هم راغی چې دا موږ د ټولو کونجونو لپاره استعمالو. خو احیانا که چېرته داسې یو وخت تاسو راشي تاسو غواړئ چې یوازې یو کونج کې یا یوې سینډې ته چینجز راولئ نو بیا به تاسو دا قلب خلاصوئ. کله چې باندې کلیک کړئ قلب به تاسو سره خلاص شي. اوس چې کله راځم دې کې چینجز راولم نو تاسو ګورئ چې نور شکل کې چینجز نه راځي یوازې د دې چې دا لومړنی کوم شکل دی په دې کې چینجز راځي. زه اوس راځم چې دې کې هم چینجز راشي نو بیا زه راځم په دې باندې چې کوم ویلیو ده دا ورله ډېروم. نو تاسو ګورئ چې موږ سره دې دوه کونجونو کې چینجز راغی او دې دواړو کې رانغی ځکه چې موږ دلته قلب خلاص کړی. خو زمونږ اوس مساوي په کار دی یعنې زه غواړم چې ټولو کې د یو رقم چینجز راشي نو د هغه لپاره زه چیک کوم دا قلب بندوم او بندول نه وروسته دلته راځم او دلته ورته لیکم 50 پکزلز. کله چې ولیکم نو تاسې ګوره چې زمونږ د شکل کوم هغه سینډ وي هغه موږ سره ګول شو. اوس راځو دلته لیکل کوو. لیکلو لپاره لومړنۍ طریقه موږ سره دا چې راځو ټکسټ ټول باندې یو کلیک کوو. کلیک کول نه وروسته راځو دلته یو چېرته چې لیکل کوو مثال دلته یو کلیک کوو. کلیک کول نه وروسته بیا راځو د خپل کمپیوټر ژبه انتخابو او ژبې نه وروسته ورته لیکل کوو. مثال ورته لیکم د ویب سایټ نوی اپډیټ دا مې ورته ولیکه. راځم پک ټول اخلم او اوس دا دلته منظموم. لیکل مې وکړه لیکلو نه وروسته زه راځم دغه لیکلو ته اوس فنډ بدلوم. نو څنګه چې موږ مخکې وویل چې کله دلته موږ ټول انتخابوو ټول سره به دلته موږ سره پراپرټیز راځي. نو چې کله زه راځم دلته ټکسټ انتخابوم نو تاسې ګوره چې د ټکسټ اړوند څونه پراپرټیز وي هغه دلته موږ سره شو کېږي. نو زه راځم دلته دا ټکسټ انتخابوم. انتخابول نه وروسته دلته موږ کولی شو د دې کوم فنډ چې دی هغه بدل کړو. فنډ بدلولو کې فنډ انتخاب کې دې کې ډېر زیات دقت وکړئ. کوشش کوئ خپلو ډیزاینونو کې ډېر فنډونه مه استعمالوئ. یو خاندان فنډ واخلئ او په هماغه کې کار وکړئ نو ستاسو ډیزاین به سمپل ساده راځي او ښایسته به راځي. یو خاندان نه مطلب دی چې تاسو یو فنډ انتخاب کړئ چې هماغه کې هم بولډ وي هم ایټالیک وي هم ریګولر وي او مختلف ډیزاینونه وي. اوس که چېرته دې ته یو فنډ ورکړئ لاندې بل فنډ ورکړئ بل ته بل ورکړئ بیا تاسې دا کوم ډیزاین چې دی هغه خوندور نه ښکاري. نو زه ما چې کوم فنډ د خپل چینل لپاره انتخاب کړی او همیشه انتخابوم هماغه راوړم. نو دلته یو کلیک کوو. کلیک کولو سره سم به موږ سره دغلته یو لیست خلاص شي او اوس کولی شو موږ په دغه لیست کې چې هر فنډ زموږ په کار وي هغه انتخاب کړو. که چېرته تاسو ته فنډ معلوم وي تاسو کولی شئ دلته نوم ولیکئ او که معلوم نه وي یو تاسو کولی شئ دلته وګورئ. خو ما ته زما د فنډ نوم یاد دی زه ورته راځم دلته لیکم بهیج د لیکم نو تاسو ګوره چې موږ سره بهیج د سن عربیک راغی. نو لومړنی دا ګوره دا یو فنډ دی خو د دې مختلف خاندان دي. دا موږ سره ګوره ایکسټرا لیټ دی دا موږ سره ایکسټرا لیټ دی دا موږ سره صرف لیټ دی دا موږ سره سیمی لیټ دی دا موږ سره بلیک دی. همدغسې نور مختلف ډیزاینونه دي. نو زه راځم دا چې کوم موږ سره بولډ دی دا یو زه انتخابوم. انتخابول نه وروسته راځم دلته سنټر ته کوم او راځم دې ته زه سپین کلر ورکوم یا سپین رنګ ورکوم. نو موږ بیا هم دلته راځو لیفټ کلیک کوو نو تاسې ګوره چې زموږ کوم لیکل دی هغه موږ سره سپین رنګ شو یا هم سپین رنګ یې واخیستو. اوس راځو غواړو لاندې بل لیکل وکړو. نو یا خو تاسو راشئ د
ټکس ته او دلته یو کلیک وکړئ خپل لیکل وکړئ او یا هم بل ساده طریقه موږ سره دا چې موږ کولی شو دغه کوم لیکل کړه د څخه کار واخلو د ساده کار اخیستلو مطلب دا چې دینه کاپي کو بیرته پیسټ کړو او یا هم تاسو کولی شئ کیبورډ کې کنټرول ډي پرس کړئ کله چې تاسو کنټرول ډي پرس کړئ نو دینه به یو ډوپلیکیټ واخیستل شي بیا تاسو کولی شئ هغه لاندې راولئ او چې لاندې مو راوسته په دې به ډبل کلیک وکړئ دا تاسو سره ایډیټ شي کنټرول ا ټولز انتخابوم انتخاب نه وروسته دلته نور لیکل کوم مثال درته لیکم د نوو زیاتونو سره لیکل مې وکړه له هغه وروسته بیا راځم پکټول انتخابوم غواړم د دې چې کوم فند دی دا د دې فند هم بدل کړم هماغه فند کې غواړم چې نری فند انتخاب کړم زه راځم همدغه فند ما استعمال کړی د دې خاندان ته راځم او دلته ورته دا چې کوم موږ سره سیمیلر دی دا ورته انتخابوم نو تاسو ګورئ چې زموږ سره کوم فند دی هغه موږ سره برابر شو اوس ماته دغه فند لږ څه داسې غټ ښکاري نو راځم د دې اندازه کموم اندازه کمولو لپاره تاسو کولی شئ له دې کونجونو نه هم کار واخلئ د دې ځانګړي نه هم تاسو کولی شئ د دې اندازه کم او زیات کړئ او یا هم تاسو کولی شئ دلته بر راشئ او خپله په خپل اندازه فند ورکړئ دلته چې کلیک کړئ تاسو سره فندونه شته تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او یا هم کولی شئ تاسو خپله ورته ولیکئ مثال ورته ولیکم 18 انټر کلیک کوم نو تاسو ګورئ دا موږ سره 18 فند کې شو همدا ډول دا دی موږ سره نو دې لپاره زه راځم 18 به دې ته ورکوم او هغه ته به زه 10 ورکوم نو 18 ما سره دا شو او دلته راځم دې لپاره زه 10 انتخابوم نو دا موږ سره فند شو او دا لیکل شو موږ سره چې کله دوه ابجیکټس انتخابو نو د هغه لپاره موږ کولی شو د شفت څخه استفاده وکړو مثال ما دا کلیک وکړو دا انتخاب شو شفت بټن نیسم او په دې بل باندې کلیک کوم نو دواړه ما سره انتخاب شو او زه اوس کولی شم دا دواړه یو ځای له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته وخوځوم خو مسله دلته چې کله زه بل ځای کې کلیک وکړم بیا هم دوی سره جدا کېږي اوس چې کله کلیک کوم یو بیل موږ سره لرې کېږي زه غواړم چې دواړه د ګروپ کې شي چې کله یو له یو ساحې څخه بل ساحې ته انتقالوم دواړه باید انتقال شي نو داسې به وکړئ چې دواړه به انتخاب کړئ انتخاب لپاره تاسو کولی شئ یو باندې کلیک وکړئ بیا شفت ونیسئ بل باندې کلیک وکړئ کلیک کول نه وروسته به په دې باندې رایټ کلیک کړئ او رایټ کلیک کول نه وروسته به دلته راشئ تاسې ګروپ باندې کلیک کړئ او یا هم تاسو کولی شئ کیبورډ کې کنټرول جي څخه استفاده وکړئ چې کله کنټرول جي کړئ نو تاسو سره بس تاسې ابجیکټ ګروپ شي اوس چې کله تاسو یو ابجیکټ خوځوئ دواړه به سره یو ځای خوځېږي او یا هم یو ځای له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقالېږي همدغسې موږ سره لوګو ده ګوره چې څه کله راځم دا لوګو انتقالوم تاسو ګوره صرف لوګو انتقالېږي د دې چې شاته کوم بیکګراونډ دی هغه نه انتقالېږي زه راځم دواړه انتخابوم د سلیکشن بل ډول تاسو ته ښیم کوم ځای کې چې تاسو سره ابجیکټ موجود نه وي هلته کلیک کړئ کلیک کول نه وروسته راشئ هماغه شکل انتخاب کړئ ګوره دا شکل ما ډرا کړو انتخاب مې کړو چې کله انتخاب کړم نو دلته چې څونه شکلونه هغه ټول انتخابېږي انتخاب نه وروسته رایټ کلیک کوو او بیا هم راځو ګروپ نو دا موږ سره ګروپ شو چې کله زه دا موف کوم نو ټول موږ سره موف کېږي نو دا کوم سلیکشن چې ما تاسو ته وي نو بیا هم یادونه کوم خالي ساحه کې به تاسو کلیک کوئ که چېرته دې ساحه کې کلیک وکړئ نو دلته موږ سره ابجیکټ موجود دی بیا به موږ سره ابجیکټ له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته موف کېږي نو راځم زه دا انډو کوم د انډو لپاره موږ سره شارټکټ دی کنټرول زیډ او یا هم کولی شئ دلته راشئ انډو باندې کلیک وکړئ اوس راځو دلته بل څه لیکو خپل د ویب سایټ اډرس لیکو نو زه راځم ای اخلم ای اخیستو نه وروسته دلته یو کلیک کوم او کلیک کولو نه وروسته ورته لیکم www.aystekpashto.com دا مې ورته ولیکه پکټول راخلم او پکټول اخیستلو نه وروسته بیا هم راځم د دې چې کوم فند دی هغه بدلوم کوم فند چې ما مخکې انتخاب کړی هماغه ورته انتخابوم هغه نه وروسته راځم دلته ورته سایز ورکوم او د دې سایز ورته نیسم 14 مې ورته ولیکو نو تاسې ګوره دا موږ سره 14 فند شو اوس د دې کلر هم بدلوم غواړم دا هم موږ سره سپین شو نو د هغه لپاره هم زه راځم دلته په رنګ رایټ وبخښئ لیفټ کلیک کوم نو دلته موږ سره فیل شو اوس د دې موخې ته غواړم آیکن راولم د آیکن راوستلو لپاره بیا هم زه ځم هغه فولډر ته کوم فولډر کې چې ما سره د دې ډیټا موجوده ده نو دلته راځم دا چې کوم آیکن ما ډاونلوډ کړی دا راخلم او ډرګ اینډ ډراپ سیستم باندې کورل راته راوړم چې کله یې راوړم هماغه اندازې ته په کتلو سره زموږ دا کوم شکل چې دی چې موږ راوستی دا وړوکی کوو برابروو یې بله خبره یا ساتئ همیشه چې تاسې کله یو شکل وړوکی کوئ نو څلورو کونجونو ته به ګورئ یا به یې له دې کونج څخه وړوکی کوئ یا به یې له دې کونج څخه وړوکی کوئ یا به یې له دې کونج څخه یا به هم له دې کونج څخه هېڅکله به کوشش نه کوئ چې داسې سټرچ کړئ او یا یې هم داسې سټرچ کړئ ځکه چې دې سره ستاسې د عکس کوم اصلي کوالټي چې دی چې کوم اصلي ریشیو د هغه خرابېږي او بیا هغسې خوند نه کوي نو زه راځم دا چې څونه زما په کار وي هغومره یې وړوکی کوم او دلته راځم د دې مخې ته دلته ږدمه
او خپل کوم سیستم چې دی هغه ته په کتلو سره دا زه جوړوم. دا کوم زوم ان او زوم اوټ چې زه کوم زه د ماوس د سکرول په واسطه کوم چې زه ما سره ماوس نو زه کولی شم د سکرول په واسطه په ډېرې اسانۍ سره دا زوم ان او زوم اوټ کوم. که تاسو سره ماوس موجود نه وي تاسو کولی شئ د زوم ټول په واسطه دغه کار ترسره کړئ. اوس راځو لپټاپ فریم راوړو او د لپټاپ سره چې کوم سکرین شاټ دی هغه راولو. نو زه بیا هم راځم فولډر ته، فولډر کې لپټاپ هم اخلم او ورسره دا کوم سکرین شاټ چې دا انتخابوم. راځم دواړه کورل ډرا ته راوړم او دلته راوړم. اوس راځم ما سره چې کوم د لپټاپ فریم دی هغه دلته انتقالوم او دا چې کوم سره سکرین شاټ دی دلته راوړم او منظموم. نور خو تاسو پوهیږئ دا ټول کارونه موږ سره د پک ټول په واسطه کېږي. اوس تاسو کولی شئ دغه عکس د همدغه لپټاپ ته په کتلو سره برابر کړئ. مثال زما دغونه پکار ده. اوس راځم ګورم چې لپټاپ لږ څه ډېر موږ سره اندازې نه باندې وتی نو زه دا براوړم تر څو موږ سره فټ راشي. نو د دې لپاره چې ستاسو کار ښه سرته ورسېږي تاسو کولی شئ څونه زوم کړئ زومولی شئ تر څو ستاسو چې کوم کارونه دي هغه په ښه طریقې سره سرته ورسېږي. نو تاسو ګورئ چې زموږ کوم سکرین شاټ دی هغه هم تیار دی. اوس غواړم دواړه انتخاب کړم ګروپ یې کړم. نو دلته موږ سره خالي ساحه ده، دلته کلیک کوم او دا دواړه زه دغسې انتخابوم. چې کله انتخاب کړم رایټ کلیک کوم راځم ګروپ کلیک کوم. دا اوس ما سره ګروپ شو او یو ابجیکټ چې زه موف کوم دواړه ابجیکټس به موږ سره موف کېږي. اوس راځو موبایل او د هغه سره چې کوم سکرین شاټ دی هغه راوړو. نو بیا هم فولډر ته راځم، دلته موبایل فریم انتخابوم او فریم سره راځم دلته چې کوم سکرین شاټ دی دا انتخابوم. فریم سکرین شاټ او دواړه راخلم دلته کورل ډرا ته راوړم. اوس راځو فریم او سکرین شاټ دواړه سره برابرو. تاسو ګورئ فریم تیار لاندې دی. نو زه راځم دا ورله جوړوم. دا دغه سکرین شاټ چې د موبایل دی دا چون ما موبایل باندې نه دی اخیستی، دا ما کمپیوټر نه اخیستی دی. نو دا د موبایل سره نه خوري. که تاسو موبایل باندې سکرین شاټ واخلئ نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ دا سره جوړ کړئ. لږه بره کوو نو تقریبا موږ سره اوس صحیح ده. نو راځو دواړه دغسې انتخابوو. انتخاب نه وروسته رایټ کلیک کوو، راځو ګروپ، دواړه موږ سره ګروپ شو او دلته راوړو انتقالوو یې همدغسې څونه چې زموږ په کار وي هغومره ساحه ته په کتلو سره دا دواړه منظموو. نو دا تاسو ګورئ موږ سره موبایل هم راغی، کمپیوټر هم راغی. اوس دا دواړه انتخابوو او دا هم سره ګروپ کوو. رایټ کلیک ګروپ، نو دا موږ سره یو ګروپ شو. دلته راوړو او چې کوم ځای کې زموږ په کار یې حالت منظم ږدو. نو تاسو ګورئ چې زموږ کوم بینر هغه په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو چې جوړ کړو. یوازې هغه ابتدایي ټولز چې د هغه په واسطه موږ وکولی شو دغسې یو ساده او ښکلی بینر ډیزاین کړو او یې هم جوړ کړو. اوس د دې د ثبتولو لپاره موږ کولی شو راشو دلته ایکسپورټ باندې کلیک کړو. ایکسپورټ کلیک کول نو وروسته راشو دلته ورله ساحه وټاکو. مثال زه راځم دلته یوه اسټیک ډرایو خلاصوم، فولډر ته راځم او دلته موږ سره چې کورل ډرا کوم فولډر دلته راځم او دلته ورته نیو دغه جوړوم فولډر لیکم کلاسز. دا خلاصوم او دلته ورته نوم ورکوم 04 کلاس. نو دا ما سره ډیزاین جوړ شو او دلته راځم ورته فارمټ انتخابوم چې ما سره د جی پیګ وي. نو جی پی ای جي ورته انتخابوم، ایکسپورټ باندې کلیک کوم. چې کله کلیک کړو نو موږ سره دلته دغسې بله وینډو خلاصېږي. دلته به هر څه نه وړاندې به تاسې ګورئ که تاسې ډیزاین سی ام واي کې کلر کې کړی نو دلته باید سی ام واي کې کلر انتخاب وي. که چېرته تاسې ډیزاین آر جی بي کې کړی نو دلته باید تاسو سره آر جی بي انتخاب وي. دویمه خبره موږ سره د کوالټي ده، دلته به تاسو کوالټي ورته های انتخابوئ او که ډېر ښه کوالټي غواړئ نو تاسو کولی شئ هایسټ انتخاب کړئ. کله چې د تاسو کوالټي انتخابوئ نو د هغه مربوط سایز تاسو ته دلته ښودل کېږي. اوس د دغه ټول عکس سایز 336 کیبي ده. خو کیدای شي تاسو داسې ډیزاین کړئ چې هلته عکسونه ډېر درانده وي نو کله چې بیا سی ام واي کې ثبتوئ د هغه څه ډېر زیات غټېږي. نو بیا تاسو کولی شئ تر میډیمه پورې راښکته شئ او یا هم لو ته راښکته شئ. نو خپل سایز ته به ګورئ داسې نه چې وړوکی ډیزاین هم کړی او تقریبا 500-600 MB د هغه سایز وي. کله مو چې دا هر څه سټ کړل له هغه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ نو ستاسو چې کوم عکس دی هغه سیف شو. دا زه تاسو ته ښیم. ګوره زه راځم دلته هماغه یوه اسټیک په ډرایو ته راځم، دلته راځم یوه اسټیک ته کورل ډرا کلاسز او دا تاسې ګورئ چې موږ وکولی شو په ابتدایي ټولز باندې دغسې یو ډیزاین وکړم. نو یو ځلې ریویو درته وایم چې موږ څه وکړه. موږ پک ټول باندې کار وکړه، همدغسې ابجیکټ باندې کار وکړه چې موږ څنګه کولی شو ریکټنګل ډرا کړو. ریکټنګل ډرا کول نه وروسته د دې سنډې څنګه کولی شو ګول کړو. له هغه نه وروسته موږ سره زوم ټولو چې موږ څنګه کولی شو زوم ان او زوم اوټ وکړو او بیا موږ سره ټکس ټولو لیکل موږ څنګه کولی شو او ګروپ څنګه کولی شو او څنګه کولی شو یو شکل لاندې ویسو
په دغه باندې مونږ کار وکړو. نو په بل ویډیو کې به د همدغه ټولز چې مونږ سره نور څه پراپرټیز دي پر هغه به کار کوو او هغه باندې به ځان پوهیو چې دې کې مونږ سره نور څه کارونه دي. مثال په ټول کې مونږ سره څه شیان دي، نور همدغه ابجیکټ یا ریکټنګل چې مونږ ډرا کړ دې کې مونږ سره نور څه شیان دي. ټیکس ټول کې مونږ سره څه سیټینګز دي او څه کارونه مونږ پکې کولی شو. پر هغه به په بله ویډیو کې غږېږو. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. یو ځل بیا هم یادونه کوم که دغه تګلاره ستاسې خوښه شوه، که دغه تدریسي میتود ستاسې خوښ شو، نو ماته کمنټ پرېږده تر څو همدغه ته دوام ورکړم او په همدغه طریقې سره تاسې پوه کړم. ډیزاین به انتخابوو، هغه ډیزاین باندې به کار کوو. تاسو به پوه شئ چې مونږ کوم ټولز څخه څنګه استفاده کولی شو. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.